Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is bone. Nan bamunga the bone baraki wayu chi da bone sis is the bone zamunga the body the tool na mazboot part te chi de ki mungoyi chi bone is the strong semi rigid. Semi rigid mean che you will rigid चाहिए कि बिल्कुल सदा हिलने जुलने वाला सब प्रोसेस पाई कि निशी के दे और सिमी रिजिड चिपाई के दागा कि देशी नमुंगोई ची बोन जमुंगा द बॉडी द टूल ना मजबूत पार्ट ते सिमी रिजिड दे पदे की फ्लेक्सिबिलिटी हमश तदे और बीइंग कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड पदे की चिदी रिमॉडलिंग की ये रिमॉडलिंग से मतलब यानी पदे की द बोन जोड़े दल और द बोन ब्रेक डाउन के दल पदे की द बोन सिल्स मौजूद दी चाहे द बोन से कई रिमॉडलिंग कई यानी द बोन जोड़ियम बोन चिकम दे मातयम और द अडू की द सेहत द पारा ډیر زیات ضروری خبره ده چې په دې کې ریموډلینګ وشي نو موږ وایو چې اډو کې بون زمونږ د وجود د ټول نه مضبوط پارت دی سیمی ریجډ دی فلیکسیبل دی او د قشان ریموډل بینګ کانستنټلی ریموډل په دې کې ریموډلینګ پروسس هم کیږي بیا موږ وایو چې بون is durable connective tissue bone چې دی یو connective tissue دی یعنی دی چې کوم دی کنیکشن راوستره خو durable connective tissue چې پد کې دا خاصیت ته کو دی بون ته چته انجری راشي یا پد باندې سو وزن راشي یا انجری وته راشي نو دی هغه څه کولی شي زغملی شي نو موږ وایو چې bone is durable connective tissue made up of collagen and calcium and bone cells چې دا جوړ شوی دی د collagen fibers نه کم چې زموږ سره protein in nature fibers دي او د قشان calcium چې کم زموږ سره mineral دی and bone cells او د bone خپل cells دي چې دا د هغې نه موږ سره جوړ شوی دی بیا موږ وایو physiology of bones د دې اډوکو زمونږ په بوډي کې څه کارونه دي د دې فزیولوژي سره نو موږ وایو بون پروټیکټینګ اورګنز بون چې زموږ سره پروټیکشن کوي زمونږ د اورګنز لکه فور ایگزامپل زموږ سره برین چې دا په کرینیل بونز کې الله پاک پروټیکټ کړی دی نو زمونږ د برین پروټیکشن هغه کرینیل بونز کړی دی زمونږ هارت دی لنګز دی هارت دی لنګز دی دا هغه پروټیکشن زمونږ د ریبس کړی دی نو موږ وایو چې بونز پروټیکټینګ اورګنز دا زمونږ د اورګنز کې پروټیکشن کوي دویم چې دی هیموپوایسس یعنی پدې کې زموږ سره د بلډ سیلز پروډکشن کیږي کم چې په بون په ایفیفایسس کې کم سپنجي بون دی یا کینسلس بون دی په هغې کې ریډ بون میرو پرته ده او دغه ریډ بون میرو چې زموږ سره د بلډ چې کم سیلز دي د هغې پروډکشن کوي نو موږ وایو چې هیموپوایسس د بلډ موږ سره پروډکشن کوي بیا چې منرل سټوریج زموږ سره زموږ په بوډي کې د منرل سټوریج هم کوي لکه تاسو ته پته لګي کله زموږ په بلډ کې د کیلشیم لیول سیوا شي نو زموږ د تایراید ګلینډ نه کیلسیټونین ریلیز شي او دغه کیلسیټونین دغه کیلشیم راواخلي او زموږ په بون کې څه ډیپوزټ کوي او سټوریج یې کوي بیا موږ وایو پرووایډ بوډي فریم ورک زموږ دی وجود ته چې الله پاک یو پراپر شیپ ورکړی دی یو فریم ورته ورکړی دی نو دا د اډوکو په وجه باندې دی نو موږ وایو چې زموږ دی بونز زموږ دی بوډي ته یو فریم ورک پرووایډ کړی دی دا پراپر شیپ او سټرکچر چې زموږ د بوډي دی نو دا زموږ د بونز د وجه نه دی بیا موږ وایو الاو موبیلیټي بای جوینټس او د قشان زموږ په بوډي کې چې کوم دا موومنټس کیږي نو دا هم د بونز د وجه نه دی چې الله پاک د دې اډوکو ترمنځ جوړ پیدا کړی دی کوم ته چې موږ جوینټس وایو او په هغې کې بیا زموږ سره مسلز دي او د دغه مسلز په وجه باندې زموږ په بوډي کې د دغه جوینټس په وجه باندې موومنټس کیږي نو موږ وایو چې زموږ د بوډي په موومنټ کې هم د بونز کردار شته او بیا وایو چې ګیو اټیچمنټ ټو مسلز اینڈ ټینډنز الله پاک داسې مسلز پیدا کړی دي چې کوم زمونږ د بونز د پاسه پراته دي ته موږ وایو سکیلیټل مسلز او دغه شان ټینډنز دي چې د اډوکې سره څه کړی دی جوین کړی دی نو موږ وایو چې زموږ په بوډي کې چې کوم مسلز دي او ټینډنز دي نو دې بونز هغې ته اټیچمنټ ورکړی دی بیا مونږ لږ شان د بون د سټرکچر باره کې وایو چې د بون زموږ سره سټرکچر څه دی یو دی زموږ سره لانګ بون بل دی زموږ سره شارټ بون زه د لانګ بون د سټرکچر باره کې خبره کوم چې زموږ سره د لانګ بون سټرکچر څنګه وي تاسو ګورئ زموږ سره دا دی د لانګ بون یو دا اینډ دی یو دا اینډ دی فور ایگزامپل زما فیمر بون زموږ په بوډي کې د ټول نه چې کم غټ او مضبوط اډوکې دی هغه زموږ د تای ریجن بون دی کم ته چې موږ فیمر بون وایو او کم چې زموږ په بوډي کې د ټولو نه وړوکې اډوکې دی هغه د سټیپس بون چې کم زموږ په ایر کې موجود دی نو زه دې وخت کې د لانګ بون باره کې خبره کوم چې د لانګ بون سټرکچر زموږ سره څنګه وي نو د ټول نه اول دا دی لانګ بون لکه فور ایگزامپل دا زما سره فیمر بون دی چې دا لانګ بون دی نو د دې یو اینډ دی ځای کې دی یو اینډ دی ځای کې دی نو زه وایم چې د لانګ بون چې کوم دواړه اینډز دي که دا بره اینډ دی او که ښکته اینډ دی نو د لانګ بون چې کوم بوت اینډز دي دې ته موږ وایو ایپیفایسس دې ته موږ وایو ایپیفایسس او په دې ایپیفایسس کې زموږ سره سپنجي بون پروت دی
سپنجي بون چې ته مونږه کینسلس بون هم وایو او دغه سپنجي بون کوم ته چې کینسلس بون وایو په دې کې زموږ سره ریډ بون میرو پرته ده او دغه ریډ بون میرو چې دی زموږ سره د بلډ سیلز پروډکشن کوي یعنی آر بي سیز دبليو بي سیز پلیټلیټس الله پاک په دې ریډ بون میرو کې پیدا کوي کوم چې زموږ په ایپیفایسس په سپنجي بون کې پرته ده بیا مونږ وایو د دې ایپیفایسس نه پس زموږ سره یو نیرو ریجن دی چې په هغه ځای کې دا شو ایپیفایسس نو یو دا ایپیفایسس یو دا ایپیفایسس نو کوم چې په اٹیچمنٹ کې نږدې دی پروکسیمل ایپیفایسس او ډیسټل ایپیفایسس بیا د پروکسیمل ایپیفایسس د پروکسیمل ایپیفایسس او د ډیسټل ایپیفایسس ترمنځ الله پاک یو ټیبیولر شیفټ یو ټیوب لایک سټرکچر دی د بون دغه ته موږ وایو ټیبیولر شیفټ دغه ټیبیولر شیفټ دغه سټرکچر ته موږ وایو ډایفایسس کوم چې د بون دا شیفټ دی دغه ته موږ وایو ډایفایسس نو دا تاسو ګورئ دا ایپیفایسس نو د دوانو ایپیفایسس ترمنځ چې دا کوم ځای دی دغه ته موږ وایو ډایفایسس بیا د دې ډایفایسس او د ایپیفایسس د دې ترمنځ یو نیرو ایریا دا چې کوم ایپیفایسس او ډایفایسس د یو بل سره ملاو کړي دی او دغه ته موږ وایو میټافایسس او دا میټافایسس په دې کې زموږ سره یو پلیټ موجود دی په دې کې زموږ سره یو پلیټ موجود دی چې دې پلیټ ته موږ وایو ایپیفایزیل پلیټ دې پلیټ ته موږ وایو ایپیفایزیل پلیټ او دا ایپیفایزیل پلیټ چې دی دې ته مونږه ګروث پلیټ هم وایو ځکه چې دا زمونږه د بون ګروث کوي او دا ایپیفایزیل پلیټ چې دی دا الله پاک جوړ کړی دی د هایلین کارټیلیج نه او دغه هایلین کارټیلیج دا بیا چې کله د انسان عمر د 18 سال شي یا د 21 سال د 18 او د 21 سال ترمنځ دی ته ورسی نو دا ایپیفایزیل پلیټ الله پاک کنورټ کی ایپیفایزیل لاین ته او دغه ایپیفایزیل لاین چې دی هغه بیا کارټیلیج نه وي بلکې دا اوسیس ټیشو وي د بون چې کوم ټیشوز دي دا بیا موږ سره هغه وي بیا د دې نه پس مونږ وایو په ایپیفایسس کې تاسو وی چې په دې کې سپنجي بون دی چې د مونږه کینسلس بون هم وایو او پای کې ریډ بون میرو پرته را کم چې زموږ سره د ریډ بلډ د چې کم بلډ سیلز دي هغه پروډکشن کوي بیا مونږ وایو اباوت ډایفایسس نو د ډایفایسس کې تاسو ګورئ دا زموږ سره یو کیویټي لایک سټرکچر دی چې دې ته مونږ وایو میډیولري کینال یا ته مونږ وایو میډیولري کیویټي او په دې کې تاسو ګورئ کوم چې ما دی بلو مارکر سره او ریډ مارکر سره لاین کړی دی په دې کې دننه زموږ سره یلو میرو پرته ده کوم چې د فیټي ټیشوز نه جوړ دی او د کوم چې داسې مین رول زموږ په بوډي کې نشته دی بیا کومګ دې ته وګورو نو د دې میډیولري کینال د دې چې دا کوم لایننګ دی بهر نه نو د دې د لایننګ الله پاک په یو ډیلیکیټ میمبرینیس لایننګ باندې کور کړی دی او هغه ډیلیکیټ میمبرینیس لایننګ ته مونږ وایو انډو اوسټیم مونږ ته وایو انډو اوسټیم او دغه انډو اوسټیم چې دی زمونږه د دې بون ریپیر کوي د دې ګروث او د دې په ریموډلینګ کې مونږ له هیلپ راکوي او په دې انډو اوسټیم کې زمونږ سره بلډ سیلز موجود دي هغه بلډ سیلز یعنی سوري په دې انډو اوسټیم کې زمونږ سره بون سیلز موجود دي کوم چې مونږ وایو اوسټیوسایټس اوسټیوبلاست اوسټیوکلاست او دغه بون سیلز چې کوم دي د بون ګروث ریپیر او ریموډلینګ کوي بیا د دې میډیولري کیویټي نه پس د بون چې راکم اوټر سټرکچر دی د بون چې راکم دیوالونه دي دې ته مونږ وایو کمپیکټ بون او په دې باندې الله پاک یو لیر چړو کړی دی د فایبرس ټیشو یو لیر په الله پاک چې کوم دی کور کړی دی د دې د بون د دیوالونه په یو فایبرس ټیشو لیر باندې الله پاک کور کړی دی او د کلیر ته مونږ وایو پیریوسټیم چې کوم دی د مشتمل دی زمونږ په بلډ ویسل نروز باندې لیمفیټک ویسلز باندې ټینډن او مسلز باندې نو دا مونږ وی اباوت دی لانګ بون سټرکچر دا مونږ وی اباوت د لانګ بون سټرکچر نو بیا مونږ وی د شارټ بون سټرکچر نو چې کوم زموږ سره شارټ بون دی نو د دې چې دا کوم ایریا دا د زموږ سره سپنجي بون او دا چې کوم بون دی دا چې کوم دا سپنجي بون د کمپیکټ بون ترمنځ لري سینډویچ لایک سټرکچر جوړ کړی دی د نن چې کوم دی سپنجي بون دی او د دې نه کته او بره چې کوم دی نو هغه کوم یو بون دی کمپیکټ بون دی کوم چې زموږ سره یو سینډویچ لایک سټرکچر هغه څه کړی هغه جوړ کړی دی او د دې چې راکم د دې دیوالونو چې کوم د پاسه لیر تاو شوی دی دغه ته بیا مونږ وایو پیریوسټیم